الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد وفرقانه الحميد قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مزت سنة الأولين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام لأخذ بالأول والآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه زما عزتمندو طلبه کرامو مشرانو کشرانو لهر څه نه مخکې درته د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوي او د محبت نه ډکه تحفه وړاندې کوم او درته وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وبعد السلام زما عزتمندو طلبه کرامو زما موضوع په دې اړه ده چې آیا بشر ته اسلام کوم حقوق ورکړي دي دا موضوع ما د دې په بنیاد وټاکله چې په نننی عصر کې دا مغربي تهذیب والا دا غربیان دغه فکر کوي چې بشر ته حقوق یوازې غربي تهذیب ورکړي دي اسلام بشر ته هیڅ حق نه دی ورکړی نو مسلمانانو ورونو نن زه تاسو ته دغه خبره په ډاګه کوم چې آیا بشر ته حقوق اسلام ورکړي دي که دغه غربي تهذیب ورکړي دي او د دوی چې انسان ته کوم حقوق ورکړي دي هغه حقوق او هغه حقوق چې اسلام انسان ته ورکړي دي دا سره مقایسه کوم او دویمه خبره دوی د ښځو د حقوقو په اړه غږیږي چې اسلام ښځې ته هیڅ حق نه ورکوي نو صحیح ده دغه به اوس په اسلام کې وګورو چې آیا ښځې ته رښتیا هم اسلام حق نه دی ورکړی که تاسو حق نه دی ورکړی زما عزتمندو طلبه کرامو که چیرته د اسلام د ظهور نه مخکې دغه نړۍ باندې سوچ وکولی شي او دغه نړۍ باندې یو نظر واچولی شي د نړۍ د یو تور وطاق مثال درلوده که چیرته د دې نړۍ په پار وویل سي چې دغه نړۍ هیڅ د لمر مخ لیدلی نه دا به رښتیا دروغ به نه وي ځکه چې په نړۍ کې هیڅ یوې صحیح او سالمې عقیدې وجود نه درلود حتی په مصر یونان په روم په دغه هیوادونو کې د ستارو د سیارو د لمر او د ستورو د دغه شیانو عبادت کېده دا دوی خپل معبودان ګڼلي وو تر دې حده پورې چې دا معبودانو ته به دوی انسانان او څاروي قرباني کول او د کاڼو نه جوړو بوتانو او مجسمو ته به عبادت کو خو چې کله د اسلام ظهور راغی دا هر څه لله الحمد ختم شول او په ټوله دنیا باندې یوه اسلامي رڼا خپره سوه مسلمانانو ورونو په حقوقي بشر کې په انساني حقوقو کې د انسان تر ټولو لومړنی بنیادي حق چې ده هغه د انسان د نفس د انسان د ځان تحفظ ده باید لومړنی حق دغه ده چې انسان د نفس حفاظت وشي د انسان د ځان حفاظت وشي نو آیا الله جل جلاله د دې په اړه څه ویلي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسان د دا حق په اړه څه کړنلاره وه له دې وروسته به بیا غربي نړۍ ته ولاړ سو چې هغوی انسان ته د دې حق په اړه څه ویلي دي او که کوم څه ویلي دي آیا په هغې باندې دوی عمل کړی ده که نه یې ده تر کړی الله جل جلاله وایي لم تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق تاسې یو نفس مه قتل کوئ هغه نفس چې الله جل جلاله په تاسې باندې د هغې قتل حرام کړی ده الا بالحق مگر په حق باندې دغه آیات مبارکه چې کله نازل سه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو اصحابه کرامو ته وفرمیل چې ای صحابه کرامو تاسو د کفارو سره جنگ جدال ته ځئ
تاسو د کفارو سره مخامخ کیږئ په جهاد کې، خو ګورئ دغه خبره په یاد ولرئ چې هلته تاسې چیرته په یوه سپینګیري باندې، په یوه زنانه باندې، په یوه ماشوم باندې هیڅکله لاس پورته نه کوي. ولې؟ ځکه دوی د جهاد کولو نه عاجزه دي. موږ ته د دوی وژل روا نه دي. موږ انساني حقوقو ته، زموږ اسلام او زموږ پیغمبر انساني حقوقو ته دومره ژمن و چې حتی په خپلو ملګرو اصحابه کرامو باندې د جنگ په حالت کې هم قیودات او شرایط ولګول. او دا یوازې وینا نه وه، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو خپله دا عملي کړل. چیرته به هم څوک داسې یو مثال پیش نه کړي په سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کې او د صحابهو په سیرت کې چې چیرته یو صحابي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ په حالت کې په یو ماشوم یا په یوه ښځه باندې یا په یوه سپینګیري باندې ناحقه لاس پورته کړی وي.